السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. الحمدلله ثم الحمدلله. دا ځای تاسو ته ښکاري دلته دوه کوره جوړیږي، دوه سرپناوې جوړیږي. دا چاته جوړیږي؟ دا حاجي فضل ته نه جوړیږي، دا هغه یتیمو لپاره چې هغه په خیمه کې ژوند کوي. د ننګرهار ګرمي او په دې خیمه کې ژوند کول الله الله ډېره سخته ده. نو انشاءالله دوه سرپناوې به جوړو. د اختر نه مخکې به دې ته سپارو چې یعنې دوه خوشحالیانې به وي، هم د اختر خوشحالي، هم د خپل نوي کور نوي ژوند ته به راځي له خیره سره. الله رب العزت دې قبول کړي. زه په تاسو باندې هم غږ کوم، دوی دپاره د صحیح اوبو بندوبست باید وشي. راځئ په دې صدقه کې برخه واخلئ، بلکې د صحیح اوبو صدقه او بیا د ننګرهار ګرمي حیوانات په هم څکي، انسانان به ترېنه هم استفاده کوي او داسې ته به ترېنه هم استفاده کوي. ښه وخت درته غواړم، په الله رب العزت هم سپارم.